سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د تلې په شلمه ګډ کمیسیون سره د ناستې پر مهال د سپین جومات د پاتې چارو په معیاري او شفاف کار ترسره کولو ټینګار وکړ. نوموړي زیاته کړه د مسجدونو ملکیتونه د حج او اوقافو ریاست پورې اړه لري، نو په همدې اساس د سپین جومات چارو د څارنې مسؤلیت هم د یاد ریاست دنده ده. هغه ویل د سپین جومات لګښت د پیاله تر دې مهاله د ملي سوداګرو له لوري ورکړل شوی دی، نو لازمه ده چې لګښت ورکوونکو ته په شفافه توګه معلومات ورکړل شي. ننګرهار والی محمد ګلاب منګل ټاکل شوي کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې د جومات د بند شوي حساب د خلاصېدو لپاره د قانوني او اصولي لارو چارو څخه کار واخلي او هم د مسجد پاتې چارې په شفافه توګه ترسره کړي. په دغه ناسته کې د استیناف محکمې رئیس عبدالولي قایزاده، د استراب څارندوالۍ رئیس خالد اوریا، د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی، د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد درانی او نورو د مسجد د پاتې چارو د ښه ترسره کېدو په اړه سالم نظرونه او وړاندیزونه شریک کړل. د یادونې وړ ده چې د سپین جومات د پاتې چارو د ښه ترسره کېدو په موخه په جوړ شوي ګډ کمیسیون کې د استیناف محکمې، د استیناف څارندوالۍ، ولایتي شورا، عدلي ریاست، حج او اوقافو، اسناد او کسبګرو او سوداګرو ادارو مسؤلین ګډون لري.